السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو، نن ورځ هغه پوښتنې چې د موږ نه ځینې وروڼو او خویندو کړې وي، مولوي صاحب محترم سره ناست یو د لوی اختر د قربانۍ په باره کې. کومې پوښتنې چې تاسو موږ نه کړي، ټولې پوښتنې موږ راخیستې دي، هغه مهمې پوښتنې مولوي صاحب ته موږ ورکړي. بس دی بې خپله همغه پوښتنې هم وګوري، خپله بې ځواب هم کیدی. موږ سره پاتې شئ. دا تر ټولو بهترینه ویډیو ده د هغه چا دپاره چې قرباني کوي. د قربانۍ هغه اصول چې په کوم اصولو باید موږ ښه قرباني وکړو، دغه ویډیو ستاسو لپاره ډېره مهمه ده. راځئ موږ سره پاتې شئ. مولوي صاحب ستاسو هغه پوښتنې چې کړي هغه به در ځواب کړي. مولوي صاحب محترم، مهرباني. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د کاروان خیرخوا بنسټ ټولو منوالو الله دې وکړي چې روغ جوړ وای. مخکې نه چې پوښتنې جواب کوم، یو څو خبرې مقدمتي شکل باندې کوم. هغه دا چې دوی ټولو کارکوونکو څخه ځانګړې مننه کوم په ځانګړي ډول بشري څخه چې دوی په خوست کې د هغو فقراو، مسکینو، کونډې، یتیمانو، غریبانو، مسکینانو هغوی حوایج پوره کوي، هغوی سره خپل کومکونه کوي. الله دوی ته اجر ورکړي. نو خبره نه اوږدوو، لطفا ورسو هغه پوښتنې چې ما ته دوی راکړي دي هغه زه په د الله په توفیق سره جواب کړم. اوله پوښتنه په دې ډول باندې ده چې مخکې له حلالۍ نه د قربانۍ لپاره قرباني کوونکي د افضل قربانۍ په خاطر کوم شرعي اصول باید په پام کې ونیسي؟ الجواب وبالله توفیق. ورونو، د هر شي دپاره یو علم ضرور دی. یو سړی لمونځ کې، یو سړی روژه نیسي، خو خصوصا په اسلام کې چې کوم عبادت سړی کوي د عبادت تعلیم فرض دی، لازم دی، ضرور دی. که چیرته یو سړی په هغه عبادت کې تعلیم او تعلم پویه ونه لري، نو دی به د ډېرو نقصاناتو سره مخامخ شي. شاید دی به ډېر نیک اعمال کوي، خو مګر د الله په نسبت قبول نه وي، ولې هغه د شرعي اصول به مخالف وي. نو هغه څو خبرې دي چې هغه باید هر قرباني کوونکی په نظر کې ونیسي. لومړی خبره ده چې هر کله یو سړی د قربانۍ څاروی اخلي، نو هغه لوی اول لکه اوښان شوه، دا 5 کلن عمر به لري او په دې کې 7 کسان هم شریکېدای شي. بیا میښې او غواګانې شوې، په دې کې هم 7 کسه شریکان کېدلی شي. همداشان وزې او میږې شوې، دا به 1 کلن وي، دا هم چې کوم دی یو نفر کولی شي. نو هر کله چې د قربانۍ څاروی اخلي، مثل 7 تنه هغې ته ګډېږي، نو دا 7 تنه به اول فورا وي، دا 7 نفره به عقیدوي اشخاص وي، او دا به داسې اشخاص وي چې دا به د سود او د حرامو څخه محفوظ وي. که چیرته داسې یو څوک چې هغه حرام مال ته لمن وهي یا د سود په کاروبار باندې لګیا وي، نو داسې خلکو د داسې اشخاص سره قرباني کول شریعت مطهره نجیزه بللې ده. او دوهم دا چې هر کله تاسو د 7 نفره پوره شوئ او بیا قرباني څاروی اخلی، یو نفر چې په دې کې وکیل جوړ کړه چې باز د 7 نفرو په نمایندګۍ ته موږ ته څاروی واخله، افضله خبره ده. نو دغه شخص به چې قربانۍ ښه څاروی به اخلي او ټولو اصولو ته یو فکر کوي. دغه د قربانۍ هغه مقدمتي خبرې دي چې مثال سړی قرباني نه وي نیولې، مخته دغه خبره باید په پام کې ونیسي، نو قربانۍ څاروی باید وکتل شي. دا لومړی پوښتنې جواب و. دویمه پوښتنه په دې ډول باندې دا ځینې خلک چې وس او توان د قربانۍ نه لري، خو مګر بیا هم د ځینو رقابتونو له امله دوی خپله قرباني کوي، ګټه او تاوان یې څه دی؟ الجواب وبالله توفیق. ورونو، الله تبارک وتعالی په خپل عظیم کتاب قرآن عظیم شان کې فرمایي هر یو نفس مکلف دی مګر د خپل واس په مطابق. هر یو انسان نیول شوی دی، هر یو بنده مکلف دی د الله د بندګۍ مګر په واس سره. څومره چې واس دومره به د الله بندګي کوي. خو که چیرته یو سړی توان او قدرت نه لري، هغه مسؤلیتونه چې شریعت مطهره د ته رجې ګرځولي دي، هغه مسؤلیتونه چې د ته شریعت مطهره رجې ګرځولي دي، هغه مسؤلیتونه کو د فکر کې کوم چې ادا کولی شي واس وي هغه به ادا کوي. کوم چې واس نه وي په باندې الله فک نسي نه، نو چې ته هغه نصاب د قربانۍ نه لري چې وروسته په 3 او 5 ډول پوښتنو کې به راشي، هغه قربانۍ نصاب زه تاسو ته ذکر کوم چې قرباني په چا لازمه ده، باید څوک یې وکړي. نو هغه چې څوک هغه نصاب ورا نه لري، د هغه لپاره قرباني کول یا مثال سیالي کول، ریا کول نه یوازې دا چې الله اجر درکړي،
بلکې ته یو شرک اصغر وکړو، ګناه ته وکړو، ځکه ته د الله دفاره نه کوې بلکې ته د خلکو دفاره قرباني کوې. نو مقصد دا دی چې ته د الله په نسبت چې مکلف شي ته د الله پاک بندګي وکړه، هغه اوامر چې شریعت کې ته متوجه شوي دي هغه ته عملي کړه. درېیمه پوښتنه، ځینې څاروي چې غاښونه یې نه وي مکمل شوي خو د عمر لحاظه زیات وي، قرباني څنګه ده؟ او د ځینو څارویو د اندامونو د نشتون له لکه غوږونه وغیره او همداسې عمرونه چې که مشخص شي. الجواب وبالله توفیق. درېیمه پوښتنه به جواب کې زه باید ووایم چې که چیرته یې د قربانۍ څاروی لکه اوس غوږانې شوې یا میښې دا به 2 کلن عمر لري. هر کله چې دغه غوږانې او دغه میښې ستا په کور کې اوسېږي او ته مطمئن وي چې دغه 2 کلن عمر یې پوره شوی دی، ولو که غاښونه یې شوي نه وي بیا هم په دې باندې قرباني جواز لري. خو که ته یې په منډیۍ کې اخلي یا په اطرافو کې اخلي یا د بل څه څخه اخلي، هغه ته د خبره توصیه کوي چې نه زه په دې باندې واقف یم، په دې باندې خبر یم چې بالکل دغه د 2 کلونو دی. نو دغه خاص فقهاو دا لیکلي دي چې د په قرباني باید ونه شي، ولا د شک خبره په شک راغله، شک نه باید وایستل شي، ځکه نن سبا خلک اعتبار ختم دی. نو ښه خبره دغه دوی چې دغه دوړې باید شوي وي چې خبره د شک څخه وځي. اما که خپل څاروی دی وي ته په واقع په دې باندې خبر وي چې بالکل دغه د 2 کلونو څخه ایخود دی 2 کاله پوره شوي دي فره، نو بیا قرباني جواز لري. او د قربانۍ څاروي عمر چې دی هغه لکه مخکې چې مونږ یادونه وکړه وخان او چې په دې باندې وخانه باندې قرباني کوي 15 کلن عمر به لري، 15 کلونه به پوره شوي وي. دویم غوږانه او میښې به 2 کاله عمر لري، 2 کاله پوره شوي وي، په درېیم کال کې به دخیل وي. درېیم میږ او وزې به هم 1 کلن عمر لري. خو که چیرته یو پسه ته راوست، یو ګډ ته راوست، هغه داسې و چې مثال د هغه د کال څارویو که ته یې پرېښود د پرما کې پرېږدې، هغه مشتري هغه اخیستونکی د ګمان وکړي چې د 1 کال دی، نو کړلی شي چې د باندې قرباني جواز لري او قرباني وکړه او ته کولی شي چې هغه څاروی واخلي. خو که چیرته داسې وه چې د هغه څخه مثال عمر کې کم هم و، هغه د کال د څارویو سره یې تفاوت مثال کم برېښود په وجود کې عمر په لحاظ هم کم و، فقهاو د قرباني ناجیزه ګڼلې ده او دا څاروی به نه اخلي. او درېیمه خبره دا چې د کوم څاروي لنډه یوه قاعده ورونو دا زده کوئ چې هر هغه لکه یې غوږ شو، سترګه شوه، ژبه شوه، غاښونه شوه، همداشان پوښې شوې، لاکۍ شوه، دغه د څاروي اجزا دي. دا اجزا چې هر یو جز یې درېیمه حصه کټ شوی وي د باندې قرباني جایزه نه ده، قرباني باید په ونه شي. مثال په طور لکه غاښونه شول، یو څاروی دی په خوله کې غاښونه نه لري، مثال وښه نشي خوړلی، په دې باندې قرباني جواز نه لري. او که په چیرته یو څاروي په خوله کې غاښونه موجود ول خو د ځون مړولی شو، وښه خوړلی شوه، خوراک څښاک یې کولی شو، بیا په دې څاروي باندې قرباني جواز لري. یو څاروی دی لکۍ کټ شوې ده، که د درېیمې حصې نه ایخواته کټه شوې وه قرباني جواز لري، خو که درېیمې حصې نه زیاته کټ شوې وه بیا قرباني جواز نه لري. همداشان غوږ شو، هغه درېیمې حصې نه زیات کټ شوی و، همداشان پوزه شوه، هغه درېیمه حصه کټ شوې وه، ژبه شوه. نو دغه د څاروي هغه اجزا و. مثال سترګه، یو څاروی د په سترګه باندې ړوند دی، یوه سترګه کار نه کوي، په دې باندې فقهاو قرباني ناجیزه بللې ده، قرباني نه پرې کېږي. او که چیرته د وطن په دای شو کام نظري و بیا نو فقهاو قرباني جایزه بللې ده. نو دغه هغه درېیمه پوښتنې جواب و. څلورمه پوښتنه هغه په دې ډول باندې هغه خویندې چې په کورونو کې سره زر یا سپین زر یا همداسې نور قیمتي شیان لري، مقدار یې باید څومره وي چې قرباني پرې جایزه شي؟ ورونو اکثره خویندې موږ څه کورونو کې شتون لري هغه سره او سپین زر لري، یا ورسره څنګ کې د کور داسې قیمتي اشیا لري چې هغه نصاب ته ورسېږي قرباني پرې واجبه ده. لکه یو سړی 2.5 تولې سپین زر یا د هغې قیمت چې تقریبا څه کال خو موږ نه بیه کړي، تېر کال موږ بیه کړي تقریبا 4 کلدارې پورې تللی، نو ډېر تفاوت به کیدای شي نه وي، یو کم او زیات 15 کلدارې به وښیو یا 16 کلدارې چې دومره د قربانۍ نصاب دی. که چیرې دغه اصلي حاجت نه سړی زیاته په کور کې لري نو په دې باندې قرباني واجبه ده. نو یوه خبره ده چې سړی د مثال 3.5 تولونه کم سپین زر لري، نو په دې باندې قرباني څنګه ده؟ که چیرته سړی دومره سپین زر ولري په کور کې چې هغه نصاب نه وتل مګر کم و د هغه مقدار نه، هغه د شریعت د نصاب نه کم و، نو ورسره څنګ کې لږ زر نقد روپۍ هم لرلی، ولو که 10 روپۍ هم وي نو دغه 10 روپۍ به ورسره په کول په دې باندې ورسره تېر شي، قرباني هم لازمه ده. او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې په دې باندې زکات هم واجب دی. او همداشان یوه ښځه ده، یوه زنانه ده،
هغه سره زر لري نو دغه سره زر کم دي نصاب نه نو که چیرته ورسره څنګ کې سپین زر لري د سپین زر هم د سرو زرو نصاب ته جمع کېږي چې 9 تولې سپین سرو زرو نصاب دی او دا نصاب چې هر کله فورا کي نو په دې باندې بیا قرباني لازمه ده او که چیرته سره سپین زر د سرو زرو په څنګ کې نه لرل مګر نغد پیسې ولو که 10 روپۍ هم وي چې کولو سره په تیر شي د باندې قرباني لازمه ده او که چیرته نغد پیسې باندې کور نه وستر شوی نصاب نه کم و د خویندو بیا د قرباني بیا لازمه نه ده پنځمه پوښتنه په کور کې په کومو شته شیانو باندې قرباني لازمه ده دا هغه شیان لکه یو سړی دی د بغیر د حاجت نه یو کور لري څوک نه پکې اوسېږي یا مثال په طور څاروي لري نن غوا دی نه وتلی دغه اصلي حاجت دی یا همدا شیان هغه د بار ولا حیوانات شو څاروي شو لکه آس شو ورته نور شیان یا مثال د یو غویي شو دا د حاجت نه متلی دي نور په دې کې نصاب کې دخیل دي چې هر کله داسې څاروي ولري چې هغه د دې ته حساب بشي نصاب ته رسیږي قرباني لازمه ده یا مثال په طور کور کې پیالې دي غوري دي مشکبونه دي کسي دي یا مثال په طور کمبلې دي بسترې دي چې هغه په کال کې د علما دي پوره یا په ضروري وخت کې راخستل کېږي نو کله کله استفاده ته اخیستل کېږي هر وخت استفاده نه ترې کېږي زمونږ فقهاو په دې باندې قرباني واجبه ګڼلې ده او چې هر کله د بیې شي او هغه نصاب ته ورسیږي نو په دې باندې قرباني لازمه ده نو هغه شیان چې هغه په کور کې لکه مثال په طور یو سړی د شریعي لحاظ باندې غلامه لیکي چې 3 جوړه جمعې دي 4 جوړ جمعې چې لري ته د اصلي حاجت نه اضافه دي دا هم نصاب ته جمع کېږي مثال په طور داسې شیان چې هغه نه ته استفاده کې هغه نصاب ته نه جمع کېږي لکه موټر ټکټار شو د نه جمع کېږي وغیره د هغه شیان چې ته کله کله استفاده تر کې د کال په جریان کې نو په دې باندې هغه شیان لاندې عمومي قاعده دغه ده چې هر شي چې ته پیدا رسي خو کله کله استفاده تر کوي نو په دې باندې قرباني لازمه ده شپږمه پوښتنه په دې ډول باندې هغه مسافر ورونه چې په خارج کې ژوند کوي غواړي چې دلته په افغانستان کې قرباني وکړي د شریعت له نګاه څنګه ده د دې پوښتنې په جواب کې زه باید ووایم چې مسافر چې هر کله د 80 کیلومترو په مسافه باندې سفر وکړي او د 15 ورځې نیت وکړي دا شرعي مسافر ګڼل کېږي په دې باندې قرباني نشته خو که چیرته یو سړی د 15 ورځې نه زیات مقیم هلته پاتې کېږي په هغه هېواد باندې بیا په دې باندې قرباني لازمه ده نو که چیرې ټلیفون له لارې او د بلې رسنۍ لارې خپل اقارب او خپل اهل بیت ته ټلیفون زنګ وکړي یا نور یې خط ورته راولېږي چې د ما طرفه قرباني وکړو کله شي چې هغه یو وکیل ونیسي خپله کورنۍ کې د مسافر دپاره قرباني وکړي هېڅ شرعي منعت نه لري او اومه پوښتنه په دې ډول باندې مثلا په کورونو کې 15 نفره دي 3 نفره د ګټې دي او 2 نورې بې ګټې دي د قربانۍ شرط څنګه دی د دې پوښتنې په جواب کې زه باید ووایم چې مثال په طور 15 ورونه دي هغه ټول کاروبار کوي نو دا کاروبار کوي او چې هر کله دوی د کاروبار حساب وکړي هر یو نصاب ته رسیږي تقریبا هغه نصاب چې متاسته وکړل چې تقریبا یو سړی د مثال 10,000 یا 10,000 عالب ګمان سره 15,000 چې مونږ هغه د زر حساب نه دی کړی علی بند مره راځي نو دمره د پیسې دی ولري د نصاب د په هر بند قرباني لازمه ده خو که چیرې داسې وه چې دغه د مول د کومې ګټې پیسې چې وي تجارت پیسې دي هغه دوی سره جمع کړي 2 نفره 3 نفره نصاب ته ورسېده بس د 2 نفره باندې لازمه ده بقیې ته راوتلي دي یا دریمه خبره دغه چې یو پلار دی د ټولو کورنۍ هغه توان یا مثال مصارف هغه سرپرستی دی کوي نو چې هر کله دا حساب کې نو هغه چې یوه قرباني دی وکړي چې مثال د نصاب ته ورسېږي پور چینی وي هغه باید دی ترمن پکړي نو ټولو باندې بیا قرباني نه ده لازمه یوازې هغه سرپرست باندې لازمه ده خو په خبره وز د خوام مثال په تور یو سړی د کاروبار کوي 15 ورونه دي هغه کاروبار کوي تجارت پیسې ورسره دي چې هر یو مثال د پیسې سره تقسیم کی چې نصاب ته رسیږي په ټولو باندې لازمه ده خو که چیرته بیا داسې وای چې مثال نصاب نه کم شوي 2 نفره 3 نفره نصاب ته ورسېده بس په هغو باندې لازمه ده بقیې ته هغه څخه خارج دي نو الله تبارک وتعالی دې وکړي چې دا پوښتنې تاسو په صحیح معنا باندې اورېدلې وي او تاسو ته هغه پوښتنې جواب شوي وي الله دې موږ ته توفیق نصیب کړي د الله خدمت په خیله السلام علیکم ورحمت الله ډېره مننه مولوي صاحب محترم خوشحاله اوسئ په ډېرې حوصلې سره مو د موږ د ورونو او خویندو پوښتنو ته ځواب وویلو کور مو ودان دوستانو دغه وي تاسو پوښتنې چې مولوي صاحب ډېره حوصله باندې جواب کړلې دغه وه د نن ورځې خپرونه موږ د مولوي صاحب سره تر بله داسې خپرونه چې بیا ستاسې په خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان